په یو لرې ټاپو کې د طبیعت یوه پټه معجزه ژوند کوي. کوموډو ښامار یو داسې ښامار چې نه افسانه ده نه خیال، بلکې د ځمکې پر مخ تر ټولو ستر او زړور ښامار دی. دا دروند پیاوړی او ویرونکی ښامار یوازې په اندونیزیا کې پیدا کیږي او د خپلې ښکارګرۍ، حیرانونکي تګلارې، زهرجنې خولې او حیرانونکي ځواک له امله د ساینسپوهانو او طبیعت پالو پام یې ځان ته را اړولی ده. راځو نن د دې ښامار له قوي ځواک څخه ځان خبروو. که د کوموډو ټاپو ته ولاړې او عجیب او غریب غږونه دې واورېدل، باید خپل لوری بدل کړي او په یو بل لوري وتښتې. پوهیږئ ولې؟ ځکه کیدای شي د نړۍ تر ټولو غټ او خطرناک ښامار سره مخ شي. دا مارمولک د ښامار لقب لري، کوموډو ښامار. که یې له نږدې ووینې کیدای شي ته فکر وکړي چې دا به دومره چټک حرکت ونه کړي. دا خزنده تر 20 کیلومتره په ساعت کې منډه وهلی شي. په نړۍ کې اوس یوازې یو ښامار دی چې هغه همدا کوموډو ښامار دی. دا خزنده قوي عضلې لري، غاښونه یې د شارک غوندې دي او دومره زور لري چې په اسانه دې نیولی شي او پر ځمکه دې غورځولی شي. هغوی چې له کوموډو څخه ویریږي باید پام وکړي. دا کوموډو تر 3 مترو پورې قد لري او تر 140 کیلو پورې وزن لري. له نیکه مرغه یا له بده مرغه ویلی شو دا حیوان په هر ځای کې نشته، یوازې د اندونیزیا په څو ټاپوګانو کې موندل کیږي. که د اندونیزیا نقشه وګورئ، دا ټاپوګان به له لرې پکې ووینئ. د اندونیزیا حکومت دا حیوانات ساتي ځکه چې اوس په نړۍ کې یوازې 5200 له همدې حیواناتو څخه پاتې دي. که غواړئ دې ټاپو ته ولاړ شئ او دا حیوانات له نږدې ووینئ، کولی شئ. ډیر خلک له دې سره لیوالتیا لري او دا خطر په ځان اخلي. هر کال اندونیزیا 176,000 ټکټونه د دې ټاپو لپاره پلوري. چې ټاپو ته داخل شي، لومړی باید تاسو یو ژمنلیک لاسلیک کړئ. لومړی ته دغو حیواناتو ته زیان نه رسوي. دوهم، که دوی تا ته زیان ورسوي خپل مسؤلیت لري. ته د خپل خطر پر اساس دې ټاپو ته داخلیږي. دا د یو قفس یا ژوبڼ غوندې نه دی، بلکې همدا حیوانات دلته په طبیعي سیمه کې ګرځي او د انسانانو ګرځېدل ځان ته یو لوی مزاحمت بولي. که ټکټ واخلي او ټاپو ته دننه شي، که ناڅاپه یو له دغو حیواناتو څخه منډه درپسې واخلي، څه باید وکړي؟ آیا تښتېدلی شي؟ دغه حیوانات د ټاپو له لیدونکو سره مینه نه لري، نو خلک باید ډیر پام وکړي. که هر څومره احتیاط وکړي، بیا یې هم یو شمېر خلک وژلي دي. په تیرو 15 کلونو کې پر دې ټاپو کې پر 11 کسانو کوموډو ښامار حمله کړې ده، چې له ډلې څخه یې 5 کسان وژل شوي دي. اوس مهال که دې ټاپو ته ولاړ شي، څه باید وکړئ چې خوندي پاتې شي؟ تر هر څه لومړی هیڅکله یوازې مه ګرځئ، ځکه کوموډو ښامار پر یوازې کسانو حمله کوي. تل باید د څو کسانو تر څنګ وګرځي، ځکه دا ځناور پر ډلهییزو خلکو برید نه کوي. د جزیرې له اصلي لارې څخه باید بل خوا لاړ نه شي. ښایي د کوموډو ښامار پر کمین ورپېښ شي او له ګواښ سره مخ شي. که له دې موجود سره ناڅاپه مخ شي او ویې ویروي، بیا نو سخت درته په غوسه کیږي او ژر تر ژره حمله در باندې کوي. په ځمکه دې راغورځوي او له خپلو غاښونو د مار په شان ګواښونکي زهر ستا بدن ته لیږدوي. د دې حیوان زهر د مار په شان خطرناک نه دی، خو له زخم څخه وینه ډیره زیاته روانیږي. د کوموډو اژدها زهر وینه نه پرېږدي چې ټینګه شي، یعنی د زخم خوله نه بندیږي او په دوامداره توګه وینه ورڅخه بهیږي. په کومو ځایونو کې چې کوموډو ښامار پر غواګانو یا نورو څارویو حمله کړې ده، دومره وینه ورڅخه بهیدلې ده چې ټوله ساحه پر وینه لړلې وي. له همغه ځایه دومره وینه تللې وي چې حیوان بېحاله شوی وي. د دې حیوان پر زهرو شوي ازموینې ښودلې چې وینه هیڅکله نه ټینګوي. که ناڅاپه وویریږي، ډېر عصبي کیږي. دا خصلت یې له مار څخه اخیستی. مار هم د ناڅاپه ویریدو په صورت کې ژر حمله کوي. شاید ووایاست ولې د مار له کورنۍ څخه ده؟ ځکه دا حیوان هم خزنده دی او ژبه یې هم د مار غوندې ده. بوی هم د ژبې له لارې حس کوي. کله چې دې ټاپو ته ولاړې، سپارښتنه دا ده چې
کوموډو ته مه ورنږدې کیږئ ځکه ته له کوموډو ویریږي هغه هم له تا ویریږي او د ځان د دفاع لپاره برید کوي. بله مهمه خبره دا ده چې دا حیوان د وینې بوی له څو کیلومترو لرې حس کوي. د تیښتې یوازینی غوره چل دا دی چې زیګزاک منډه ووهئ. که په مستقیم شکل منډه وکړي دا حیوان د 20 کیلومترو په سرعت سره در پسې را رسیږي، خو که کږه وږه منډه واخلي همدا حیوان کیدای شي زر ستړی شي او تاسو پرېږدي. که په تیښته ورڅخه بریالي شي هیڅکله ونې ته مه خیږئ ځکه چې دا حیوان هم ونې ته ختلی شي. که کوموډو یو انسان وچیچي نو تر هغه برید نه ورباندې کوي تر کله چې انسان بېهوښه نه شي. تر څو کیلومترۍ د وینې تعقیبوي تر څو پیدا دې کړي او حمله در باندې وکړي. ځایي خلک وایي که د کوموډو ښامار وچیچي ژر یې خوله خلاصه کړه او اجازه مه ورکوه چې زهر انتقال کړي ځکه د کوموډو خوله دومره ځواکمنه نه ده لکه د تمساح. خو که یې له چیچلو څخه وژغورل شي بیا هم باید ډاکټر ته لاړ شي ځکه کیدای شي لږ زهر یې بدن ته داخل شوي وي. ځینې کسان 2 خاښه لرګي له ځان سره ګرځوي تر څو که کوموډو ورباندې برید وکړي ځان ورباندې وژغوري. دا عجیبه موجود دی او له نیکه مرغه په ټولو ځایونو کې نه موندل کیږي